السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو ملګرو ټیچ تک تک چینل ته په خیر راغلاست. زه یم سمیع الله عبید او زموږ او ستاسې د نن ورځې د مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام د درس موضوع به انشاءالله پر ټاسک بار باندې راسته کلیک کی. پر ډیسکټاپ باندې راسته کلیک موضوع موږ او تاسې په مکمل شکل سره خلاصه کړه. نن به موږ او تاسې پر ټاسک بار باندې راسته کلیک کوو او د راسته کلیک موضوعات به وایو انشاءالله. کله چې موږ او تاسې پر ټاسک بار باندې راسته کلیک وکړو نو موږ تاسې ته دا اپشنونه په لاس راکوي چې لومړی موږ او تاسې ټولز بار لرو. دلته کولای شئ دا ځینې شیان چې دلته راته لیکل شوي دي لکه ادرس ده، لینک ده، ډیسکټاپ ده، دا پر ټاسک بار په ټا باندې وښیو. فرض که زه ډیسکټاپ کلیک کوم، کلیک کولو سره وروسته موږ تاسو ته ډیسکټاپ دلته پر ټاسک بار په ټا باندې راته ښودل کیږي. همدارنګه که موږ غواړو چې نوي څه راوړو نو بیا نیو ټول بار ورته کلیک کوو. اوس کوم ځای څه چې موږ خوښ دی، فرض کړئ زما ډي ډرایو خوښ دی نو انتخابوم او سلیکټ فولډر ورته کلیک کوم. اوس به موږ تاسو ته ډي ډرایو هم پر ټاسک بار په ټا باندې ښودل کېږي. همداسې هر څه چې تاسو خوښ وي کولی شئ د ټولز بار له لارې ټاسک بار پټې ته راوړئ او که مو نه و خوښ نو هغه انتخاب به ایسته کړئ. هماغه مهال چې تاسو انتخاب ایسته کړئ دا خپله په اتومات شکل سره ټاسک بار پټې څخه ایسته شي. سرچ دلته موږ کولی شو چې د سرچ بټن ښکاره او پټه کړو. که هایډن چیرې انتخاب وي د سرچ لپاره چې موږ تاسو کوم آیکن په دې ساحه کې لرو هغه آیکن به نه راته ښکارېږي. ولې که چېرته دلته راسو موږ او تاسو او شو سرچ آیکن ورباندې کلیک کړو نو اوس به موږ او تاسو سرچ کوم آیکن چې د همغه به راته ښکاره کېږي. شو ټاسکیو بټن دا کومه ټاسکیو بټن چې د سرچ څنګ ته تاسو ته ښکارېږي دا به ښکارېږي یا نه. که چېرې دا انتخاب نه وي نو بیا به ټاسکیو بټن نه ښکاره کېږي. او که چېرته راسو موږ او تاسو بیرته فعاله کړو نو موږ او تاسو ته به پر دې ځای باندې ټاسکیو بټن ښکاره کېږي. شو پیپل بټن موږ تاسو ته د ایمیلو د ثبتېدو لپاره یو بټن راکوي. که چېرې دا انتخاب یې ښکاره کېږي به او که چېرې نه انتخاب نو پیپل بټن به نه ښکاره کېږي. همدارنګه وینډوز انک سپیس بټن ده چې موږ تاسو که غواړو ښکاره یې کړو نو کلیک ورباندې کوو اوس موږ تاسو ته دلته ښکاره کېږي. او که چېرې نه غواړو چې ښکاره یې کړو نو راسته کلیک کوو او دغه انک بټن ایسته کوو. کله چې مو ایسته کړو نو بیا به موږ تاسو دلته دغه انک بټن نه ښکاره کېږي. شو ټچ کیبورډ بټن که چېرې انتخاب وي نو ټچ کیبورډ په دې ساحه کې موږ تاسو ته ښکاره کېږي او که چېرې نه انتخاب نو بیا به موږ تاسو ته ټچ کیبورډ دلته نه ښکاره کېږي. دا څو اپشنونه به موږ تاسو ته غیر فعالوي او د دې فعاله کولو لپاره موږ تاسو باید راسو یو یا دوه پروګرام را خلاص کړو تر څو پورې هغه پروګرامونه زموږ تاسو پر صفحه باندې خلاص پاتې او موږ تاسو ته منظم کړي. همدا د ورډ پروګرام زه 2 وارې را خلاصوم. اوس د ورډ پروګرام 2 وارې خلاص پاتې دی نو اوس هغه دغسې خلاص پرېږدي او راسته کلیک وکوئ تاسو ته پخپله دا اپشنونه فعاله شي. لومړی کې اسکیټ وینډوز د کلیک یې کوئ په همدغه شکل سره به تاسو ته خلاص شوي پروګرامونه ښودل کېږي. که مو داسې نه خوښ نو به د نورو ډولو باندې هم ښودلی شي لکه سټاکټ ده کلیک دې کوئ بیا به په داسې یو شکل سره درته ښودل کېږي. همداسې سایډ بای سایډ دی چې بیا به څنګ په څنګ تاسو ته ښودل کېږي. که چېرې د نور آیکنونه وي نو هغه به هم داسې بغل پر بغل داسې تر اخري ساحې پورې ورسره ښودل کېږي. همداسې شو ډیسکټاپ ده کله چې کلیک کړو نو بیا به یوازې ډیسکټاپ صفحه راته ښکارېږي او آیکنونه به ټوله پټ شي. که چېرته موږ تاسې راسو بیرته شو اوپن وینډوز ورته کلیک کړو نو هغه کوم پروګرامونه چې موږ تاسې ته خلاص کړي وي هغه به بیرته راته ښکاره کېږي. همدارنګه راسته کلیک کوو. راسته کلیک کې ټاسک منیجر دی. ټاسک منیجر کې موږ تاسې کولی شو کوم پروګرامونه چې نه بندېږي نو هغه بند کړو. موږ تاسې یو د ورډ پروګرام را خلاصوو تر څو موږ تاسې ته معلوم شي. موږ تاسې د ورډ پروګرام را خلاص کړئ. اوس موږ تاسې دلته راسته کلیک کوو ټاسک منیجر ته راځو. په ټاسک منیجر کې اوس دلته موږ تاسې مایکروسافټ ورډ انتخابوو او انډ ټاسک کوو. کله چې موږ تاسې انډ ټاسک کوو نو هغه پروګرام به په اتوماتیک شکل سره خپله بند شي. همداسې ته کولی شئ دلته ځینې نور معلومات هم ووینئ. دا شو ډیټیلز ورته کلیک کړه نو څومره ستاسې پیو استعمال شوی ده، څومره میموري استعمال شوی ده، همدارنګه څومره هارډ ډیسک استعمال شوی ده، ټوله تا ته اندازه ښودل کېږي. که چېرته نه وه په کار بیرته کلیک کړئ هغه به ایسته شي. یوازې خلاص شوي پروګرامونه به دلته تا ته وښودل شي. کوم پروګرامونه چې نه بندېدل نو پر همدې ځای باندې کلیک کوو او د کلیک کولو سره وروسته انډ ټاسک ورته کلیک کوو. په اتومات شکل سره به هغه پروګرام بند شي. لاک ټاسک بار موږ تاسې وویل چې ټاسک بار پټه کلفوي او ټاسک بار پټه بیا موږ تاسې نه شو انتقالولی. ټاسک بار سټینګ که چېرې موږ تاسې را خلاص کړو نو هماغه د پرسونلایز سټینګ راڅخه خلاصوي کوم چې په اړه چې موږ تاسې مکمل معلومات ترلاسه کړو. موضوع به دا وی چې څنګه کولی شو ټاسک بار ته یو پروګرام راولو. فرض کړئ دا د ورډ پروګرام دی دا زه له ټاسک بار څخه ایسته کوم اوس پر ټاسک بار باندې نشته نو زه څنګه کولی شم د ورډ پروګرام ټاسک بار او همدارنګه دلته سټارټ منیو ته راولو. یو ځل ګورو چې په سټارټ منیو باندې کوم پروګرام دی نو هغه له منځه وړو. د له منځه وړلو سره موږ تاسې اتومات شکل کولی شو چې په اسانۍ سره دا پروګرامونه دې ځای ته راوړو. موږ تاسې به لومړی دلته سرچ کړو.
کوم پروګرام چې زموږ اساس په کار هغه به سرچ کړو. سرچ کولو وروسته به راسته کلیک پر وکړو. که غواړئ سټارټ منیو ته راوړئ دلته لیکل شوي دي پین ټو سټارټ کلیک ور باندې کوو. د کلیک کولو وروسته به اتومات شکل سره دا کوم پروګرام چې و دا به موږ او تاسو ته په سټارټ منیو کې ښودل کېږي. همدارنګه که غواړو چې ټاسک بار ته راولو نو بیا هغه عملیات تکراروو. موږ او تاسو ورډ ورته لیکو او اوس راسته کلیک ور باندې کوو او په راسته کلیک کې اوس دلته ورته وایي پین ټو ټاسک بار. کله چې موږ او تاسو کلیک کوو نو په اتومات شکل سره به هغه پروګرام ټاسک بار ساحې ته راسي. که موږ غوښتل چې دا بیرته له منځه یوسو نو یا سرچ کوئ، دلته سرچ ورکوئ، بیرته په سرچ سره به تاسو ته د پین پر ځای باندې ان پین لیکلی ان پین فرام سټارټ او ورته لیکل دي ان پین فرام ټاسک بار. لومړی د سټارټ څخه ایسته کولی شو او دوهم کې له ټاسک بار څخه ایسته کولی شو. که مو دا رقم نه و خوښ راځو ساده فرام دی آیکن باندې راسته کلیک کوو او ورته وایو ان پین فرام ټاسک بار نو دا ول ټاسک بار څخه ایسته سي. همدارنګه که مو سټارټ منیو څخه له منځه وړئ نو بیا راځو دلته کلیک ور باندې کوو ان پین فرام سټارټ ورته کلیک کوو تر څو پورې دا اتومات شکل سره منیو څخه له منځه ولاړ سي. پر ټاسک بار باندې راسته کلیک څخه وروسته موږ او تاسې کنټرول پینل برخې ته ورځو. انشاءالله نور درسونه به مو ټول په کنټرول پینل کې. د کنټرول پینل لپاره به موږ او تاسې دلته سرچ ته راسو لومړی او دلته به کنټرول پینل سرچ کړو. کله چې موږ او تاسې 2-3 حروف د کنټرول پینل د سر دا ورکړو نو موږ تاسې په خپله کنټرول پینل ښکاره کړي. نو د اسانۍ لپاره موږ او تاسې راسته کلیک پر کوو پین ټو سټارټ یا پین ټو ټاسک بار څخه استفاده کوو تر څو ټاسک بار ته راسي. لکه ما چې مخکې له مخکې ټاسک بار ته کنټرول پینل راوستلی دی. که نه غواړئ همدغسې له دې ځایه هم راخلاصولی شئ. کلیک ور باندې وکړئ تاسو ته به کنټرول پینل راخلاص شي. موږ او تاسو په کنټرول پینل کې لومړنۍ موضوع به ډیټ اینډ ټایم وي. موږ او تاسو د کمپیوټر د ساعت او تاریخ تنظیمات ترسره کولی شو. تاسو خپل کمپیوټر د کنټرول پینل په دې آیکنونو کې وګورئ او ډیټ اینډ ټایم آیکن به پیدا کړئ. کله چې مو کلیک کړئ ډیټ اینډ ټایم تاسو ته به دا صفحه راخلاصه شي. اوس دلته تاسو کولی شئ د کمپیوټر د ساعت او تاریخ تنظیمات ترسره کړئ. په لومړي سر کې تر ټولو مخکې موږ او تاسو راځو چینج ټایم زون ورته انتخابوو ځکه چې تر څو پورې موږ تاسو خپل زون انتخاب نه کړو تر هغو پورې زموږ تاسو ساعت پر غلط وخت باندې سمیږي. نو موږ تاسو په راسو دا به کلیک کوو. د کلیک کولو وروسته به اوس دا لیست راخلاص کړو. په دې لیست کې موږ مختلف هیوادونه لرو. یا به د هیواد نوم لیکلی یا به د ښار نوم لیکلی یا به د هغه هیواد د پایتخت نوم لیکلی. لکه فرض کړه زموږ تاسو لپاره دلته د کابل نوم لیکل شوی دی. نو زموږ تاسو د کابل نوم چې کوم راته لیکل شوی دی همدغه نوم دلته کلیک کوو، انتخابوو او له انتخابېدو وروسته یې اوکې کوو. زموږ تاسو ځای انتخاب شو چې کابل دی. اوس موږ تاسو راځو ساعت او تاریخ لپاره نو بیا چینج ډیټ اینډ ټایم سټینګ کلیک کوو. کله چې مو کلیک کوئ نو دلته موږ تاسو تاریخ او ساعت بدلولی شئ. که غواړئ تاریخ بدل کړو نو پر دې ځای باندې به کلیک وکوئ او بیا پر دغه کال باندې کلیک وکوئ تر څو تاسو ته کلونه راسي. نو لومړی به تاسو هر کال چې مو خوښ وي همغه کال به انتخاب کړئ. د کال وروسته به د کال هغه کومه اړوند میاشت ده هغه به انتخاب کړئ او د میاشتې وروسته به ورځ ورته انتخاب کړئ. ورځ چې کله تاسو کلیک کړه نو ستاسو د کمپیوټر ساعت په اتومات پر ټیم سم شي. فرض کړئ زما د کمپیوټر ساعت اوس 15 تاریخ دی پکښې کې دا نن ورځ تاسو دلته معلومیږي. زه راځم دا تاریخ ور بدلوم. دا تاریخ 1 ته اړوم. که اوس زه چیرې وکېږم نو زما د کمپیوټر تاریخ به همدغه 1 ته واوړي. اوس که چیرې زه دلته کلیک وکړم نو زما د کمپیوټر تاریخ له 15 څخه 1 ته راغلی دی. همداسې که غواړئ چې بیرته خپل صحیح حالت ته راولئ نو راسئ صرف انتخاب وکوئ. د انتخاب وروسته چې مو کله اوکې کوئ په اتومات شکل به سره به ستاسو ساعت خپل عادي حالت ته راسي. همداسې که غواړئ چې ساعت تغییر کړئ نو د ساعت لپاره بیا پر چینج ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کوو او دلته ساعت ورته تغییروو. لومړی کوم ځای کې دغه بجې دي یا ساعت ښودل کېږي پر همدې ځای به کلیک وکوئ. کله چې مو کلیک وکوئ نو له دغه بټنو څخه تاسو کولی شئ ساعت مخکې او وروسته یوسئ. که لاندې خوا ووایي نو به ساعت شاته راځي او که لوړ طرف ووایي نو به ساعت مخکې ځي. او بیا همداسې له کیبورډه یې ورته لیکلی شي. فرض کړئ زما کمپیوټر کې 6 بجې دي زه د 8 بجې کوم نو کلیک ورته ووم د هغه د کیبورډه څخه د 8 بټن وومه یا بټن یې په سره به اتومات 8 بجې شي. کله چې مو بجې ورته سمې له ساعتونو وروسته د دقیقې ورته سمولی شئ. د دقیقې به انتخاب ورته ولیکئ یا بیا همداسې دې ځای څخه مخکې وروسته ولاړ شئ. څومره چې مو خوښ شي نو مخکې وروسته به ولاړ شئ او بیا به یې پرېږدئ. دا انتخاب بلا پر همدغه ځای ودرېږي. له دقیقو وروسته ثانیې دي. له ثانیو څخه وروسته AM او PM ده. دا هم همداسې کولی شئ چې په بل پسې یې بدل کړئ AM او PM تر څو پورې ستاسو ساعت پر هغه ټیم شي. زما په کمپیوټر کې تاسو اوس وینئ 6 بجې دي. که چېرته زه دا اوکې کړم له اوکې کېدو سره سم به هغه اتومات دلته راته 8 بجو ته واوړي. بیرته خپل کمپیوټر ساعت خپل اصلي وخت ته راولم نو دې لپاره زه باید بیا دا انتخاب کړم او د انتخاب وروسته زه په دې بټنو څخه شاته ولاړ شم تر څو پورې زما کمپیوټر خپل اصلي وخت ته راسي. بیرته 6 بجې او یو به لاس اوس کمپیوټر کې اډیشنل کلاک کې تاسو کولی شئ د څو نورو هیوادونو ساعتونه هم ورسره راواخلئ. فرض کړئ زه راخلم دا ځای کلیک کوم نو له کلیک کولو سره وروسته اوس کوم هیواد چې مو خوښ نو د همغه هیواد ساعت ورسره راخصه شي. داسې هیوادونو کې وګورئ هر هیواد چې مو خوښ شو کوم هیواد چې هغه ستاسو کار ورسره یا غوښتل مو چې راواخلئ نو همغه هیواد به ورسره کلیک کړئ.
فرض کړئ زه دا یو هیواد دی دا ورسره کلیک کوم. د کلیک کولو سره وروسته کله چې موږ تاسې اپلای کړو اوس به موږ او تاسې ته دلته دغه هیواد ښودل کېږي. په دې ځای کې اوس هغه ساعت درته ښودل کېږي کوم چې په هغه هیواد کې دی. زموږ ستاسې خپل ساعت 6 بجې و 2 بالا دي او په همدې هیواد کې 8 بجې او 32 بالا شي. په اتومات شکل سره دغه هیواد ساعت خپله درته سمیږي. همداسې دلته کولی شئ یو نوم هم ورکړئ، کوم نوم چې ستاسو خوښ نو په همدې ځای کې ورته ورکولی شئ، که پښتو ژبه یې که په انګلیسي ژبه یې په هره ژبه چې تاسو نوم ورته ورکولی شئ. دوهم ساعت هم ایښودلی شئ. تاسو به ساعت انتخاب کړئ. ساعت انتخاب سره ګورئ زما په ساعتو کې اوس تهران انتخاب دی او ما په پښتو کې ایران ورته لیکلی دی. موږ تاسې یې اپلای کوو. کله چې موږ اپلای کوئ اوس به دلته زموږ ستاسې همدغه ساعت هم راته ښودل کېږي او دلته ایران ورته لیکلي، دلته ساعت راته ښودل کېږي چې 5 بجې و 2 بالا دي. تاسو کولی شئ د دې بل هیواد سره هم نوم ولیکئ. هر هیواد چې مو خوښ وو همغه هیوادونه انتخاب کړئ. تاسو ته په کمپیوټر کې د 1 ساعت پر ځای باندې 3 ساعتونه ښودل کېږي. لومړی به ستاسو د خپل هیواد ساعت یا دوم به هغه ساعتونه وي کوم چې تاسو غواړئ په خپل کمپیوټر کې یې راولئ. له اډیشنل کلاک څخه وروسته زموږ ستاسې بله موضوع انټرنیټ ټایم ده. دلته تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر ساعت او تاریخ په اتومات شکل له انټرنیټ څخه ورسم کړئ. تاسو باید له انټرنیټ سره وصل یاست. زموږ ستاسې د کمپیوټر ساعت اوس موږ تاسې ګورو 10 بجې او 5 بالا دی چې دا پر ټایم نه دی برابر. نو زه غواړم چې له انټرنیټ څخه یې په اتومات شکل برابر کړم. پر انټرنیټ ټایم باندې کلیک کوو او چینج سټینګ ته راځو. چینج سټینګ کې موږ تاسې پر دې اپډیټ باندې کلیک وکړو. کله چې موږ تاسې پر اپډیټ باندې کلیک وکړو نو موږ تاسې ته به اتومات خپل د کمپیوټر ساعت د انټرنیټ څخه سم شي. موږ تاسې لږ انتظار کوو تر څو پورې د اپډیټ ټایم راته اپډیټ شي. اوس موږ تاسې د کمپیوټر ساعت او تاریخ په اتومات شکل سره له انټرنیټ څخه منظم شول. دلته هم تاسو ته معلومیږي او په دې ځای کې هم تاسو ته معلومیږي چې زموږ تاسو د کمپیوټر تاریخ خپله په اتومات شکل سره منظم شول. صرف اوکې به کوئ نو ستاسو د کمپیوټر تاریخ په اتومات شکل سره منظم شي. تر بیا او بلې ویډیو ملګرو پر الله سپارم په دې هیله چې ویډیو به مو کتلې یو څه به مو ځینې لاسته راوړي. که مو ویډیو خوښه شوې نو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو پر زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي.